انس حقاني په حج کې داسې څه کړي دي چې خلکو پرې نیوکه کړې ده. بلخوا د ملا یعقوب په اړه بیا د ملا یعقوب په اړه نړیوالو رسنیو څه لیکلي دي او څه یې ویلي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دغه خبرونو مو خبر کړم. د طالبانو د حقاني شبکې یوه مخکښ غړي انس حقاني چې سعودي عربستان ته د حج لپاره تللی په ټویټر کې لیکلي دي پخوا په شان فعال دی او آن ځینې وخت په سپیس بحثونو کې هم خبرې کوي. هغه د هغه موټر په اړه چې ویل کېږي د طالبانو د بنسټګر دی یو ټویټ کمپاین پیل کړی دی. دغه موټر چې ویل کېږي د زابل د سیوري ولسوالۍ په عمرزو کلي کې له خاورو راایستل شوی دی. انس حقاني یې په ملي موزیم کې د ایښودو غوښتنه کړې ده. له دې سره د طالبانو د اعدام شوي لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په نامه د حج مراسمو د ګډونوالو په نوم ځینې سپارښتنې خپرې شوي دي. په دې سپارښتنې کې د نورو ټکیو ترڅنګ ویل شوي دي چې د حج مراسمو ګډونوالو د انځورونو د اخیستو او د نورو وخت ضایع کوونکو چارو پر ځای خپل عباداتو ته سمه پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او شاوخوا 1.5 نور لوړپوړي چارواکي هم د حج په سږني مراسمو کې برخه لري. د دوی د ډیرو عکسونو رسنیز شوي چې د منتقدینو له لوري نقد شوي هم دي. ویل شوي دي چې د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې باید دولتي امکانات د میلیونونو وګو او خوارځواکۍ ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره وکارول شي. بل ورته د جرید العامه په نوم عربي خپرونې لیکلي دي افغان دفاع وزیر مجاهد د قطر د وسلوالو ځواکونو لوی درستي سره پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. طالب وزیر دوحې ته د 2 ورځني سفر په مهال د قطر د امیر سره هم دوستانه لیدنه کړې ده. د هغه هیواد امیر له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو هم ژمنې کړې دي. د راپورونو له مخکې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب د قطر امیر او نورو ملکي او نظامي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي سرپرست وزیر قطر ته له رسیدو وروسته د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمدالثاني سره چې د یاد هیواد د دفاع وزیر هم ملتیا کوله وکتل. په دې ناسته کې د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان خلکو سره یې د قطر دوست هیواد له مرستو مننه وکړه او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. مولوي محمد یعقوب دغه راز د قطر د امیر د ملي امنیت له سلاکار سره هم وکتل او دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړې. مولوي محمد یعقوب او ملپلاوي یې د قطر د ګډو نظامی عملیاتو له مرکز څخه هم لیدنه وکړه. د ګډو پوځي عملیاتو مرکز له قومندان سره یې وکتل. سرچینې زیاته کړه چې د کتنه کې دواړو لورو د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په تړاو د 2 اړخیزو همکاریو په اړه بحث او خبرې